یو سړی وایي دعا یې کوله دا یې ویل یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. د الله رسول وفرمیل په داسو کلمو په داسې دعا په داسې تورو دي شروع کړې ده چې هغه تورو ستا دپاره د دعا د قبلېدو دروازه خلاصه کړه. وغواړه کومه دعا غواړې یا ذا الجلال والاکرام. د الله رسول چې به کله مسلم حدیث دی لمونځ به وکړي سلام چې به وګرځوئ درې واره استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا به ویل اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام الظو بیا ذا الجلال والاکرام. د الله رسول فرمایي تاسو د خپل ژوند دپاره یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ضروري کړئ لازمي کړئ په کثرت سره تاسو دا وایاست یا ذا الجلال والاکرام. ولې هغه وجه دا ده علما فرمایي چې په دا یا ذا الجلال والاکرام کې صحیح حدیث دی صحیح سو چې د الله رسول فرمایي الظو بیا ذا الجلال والاکرام. تاسو په کثرت سره دا توري وایاست. علما فرمایي په دې کې اسم اعظم چې دی هغه ستا الله رب العزت ستا دعا نه ردوي. ګوره دغه صحابي دعا کوله یا ذا الجلال والاکرام. د الله رسول وفرمایل داسې کلمې دي وویل داسې توري دي وویل داسې کلمات دي وویلې چې تا ته د دعا د قبلېدو دروازه خلاصه کړه ونسه ژر دعا وغواړه. بیا هغه صحابي خپله دعا وکړله. حکیم اختر صاحب فرمایي رحمه الله هغه وایي شاه عبدالغني د ده پیر و د ده مرشد و الله والا و بزرګ سړی. هغه ویلې ول کله چې یو سړی د چا دربار لره ورځي یا وزیر یا باچا یا پلانی یا پلانی څه دې کوي اووه واره دا وایه یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. پر لاسو یې چوکه پر دا خپل مخ باندې لاس راتېر کړه وایي الله رب العزت به ستا د چهرې جلال ښکاره وساتي. بیا چې ته هر مجلس ته راورلې هغه مجلس به تا ته په کم نظر باندې نه ګوري. بقول حکیم اختر صاحب رحمه الله بقول شاه عبدالغني رحمه الله صحیح سلو کله چې زما ستا یو مشکل رالی کله زما ستا مشکل رالی ما تا به چیش کوو په دعا کې دا تورې یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. زما د ننه څه انشاءالله العزیز د خپل ځان د دعاو دپاره یا چې کله زه څه ذکر کوم یا اوراد یا څه وایم په هغه کې به یا ذا الجلال والاکرام یې تاسو هم په آینده کې دا تورې وکړئ. صحیح سلو یو ښه اسم اعظم. دویم د الله رسول فرمایي تاسو په کثرت وایاست. دریمه خبره د الله رسول فرمایي هغه صحابي ته چې د قبلېدو دروازه خلاصه شوله وغواړه خپله دعا چې د هغه وغواړه. بیا هغه صحابي چې د هغه خپله دعا وغوښتله نو د هغه به کوه صحیح ده یا ذا الجلال والاکرام د لوړ جلال د اکرام مالکه. صحیح سلو لوی خبره دا ده چې الله رب العزت ته دا تورې ووایې کلمې ووایې مجلس لره ورلې هغه خلک به تا ته په کم نظر نه ګوري. وزیر لره ولاړې هغه ارپتي و کرپتي لره ولاړې هغوی به تا ته په کم نظر نه ګوري. دا کلمې به وایي یا مقدمه ده یا د چا سره مطلب په یو مجلس کې پساوېده دي تنګېده دي چې ورځې دغه کلمې وواره ووایه الله رب العزت به ستا جلال ستا د چهرې عزت او ستا ناموس چې دی هغه خوندي کړي. ستا ناموس به الله خوندي کړي.